چې زمونږ په سر د ایمان منګی دی وره زمونږ په سر د ایمان منګی دی دا د ایمان منګی خپل الله له وړل غواړي دا ایمان منګی دره څوک مات نه کړي غوره ایمان دا وړل فرض دی ایمان ساتل فرض دی دا خپل ایمان خپل الله له وړل فرض دی سړیا ایمان نه بیرته پاتې نشي په ایمان باندې حملې دي زمونږ ایمان به بچ کېږي د ایمان په رڼا سره که زمونږ سره د ایمان رڼا وه زمونږ ایمان به بچ شي اگه زمونږ سره د ایمان رڼا نو دا شته ایمان نه ځي غوره اصرار په ګناه او صغایرو باندې سره کبایرو ته رسي او اصرار په ګناه او کبایرو سره کفر ته رسي سړیا مکه وای یو ورځ بس تا کلمه د کفر د خلی نه وځي دا ګناونه داسې شی دی وړه کې ګناه مثال د وړه کې مار دی د غټ ګناه مثال د غټ مار دی د وړه کې ګناه مثال د وړه کې سکوارټي دی د غټ ګناه مثال د غټ سکوارټي دی دا وړه کې ګناه د غټ ګناه د جهنم د اور لمبي دي خدای ته وګوره ستر زمانہ نن زموږ ساتو د توبې ورځ د عزت مندو الله ته رجوع کوي چنداکه راوځي چې فرمایله ای بزرګي آسان کار دی دا تسبیح اړول داسې ګران نه دی غوړې د جمعه په ګټ کې کینا بزان صادر واچوا او تسبیح رواله داسې ګران کار نه دار سوپی غوړې دا تم کول شي دا زوم کول شي دا مولوی سیمون کول شي ای بزرګي آسان ده تسبیح اړول آسان دی مسلمانی ګران ده پکا او سچا مسلمان شه حاجی عبدالحاسب د اخري تسبیح د حاجی عبدالحاسب ما سره داسې د اخري تسبیح د حاجی سے وره زما دو ملاقاتونه د حاجی عبدالحاسب سره په کمره کې د نفسي بلل او مویده مال راولې وی حاجی عبدالحاسب دا د حاجی عبدالحاسب اخري تسبیح دي اداري او هم کارګزاري د اوس پر سپیکر نه بیانېږي تاسو ته بیان کما زما عزتمندو حاجی عبدالحاسب ارشاد فرمایله کہ پکا اور سچا مسلمان بنو کوئی مصیبت نہیں کوئی بلا نہیں کوئی آفت نہیں انسان کے زندگی کے چی سفر ہے مٹی سے لے کر خمیر تک خمیر سے لے کر پوش تک پوش سے لے کر عالم رحیم تک عالم رحیم سے لے کر عالم دنیا تک عالم دنیا سے لے کر عالم برزخ تک عالم برزخ سے لے کر عالم آخرت تک عالم آخرت سے لے کر یا جنت یا جہنم دادا حاجی عبدالحاسب سے پیغامات دی وہ خدا یقین کا زمائی ذات مندو ایمان کے محنت کے 4 لین ہے سننے کی محنت سوچنے کی محنت بولنے کی محنت ماننے کی محنت دادا حاجی عبدالحاسب سے پیغامات ہی زمان پیغامات رسول خلق کو دوئی اے زمائی ذات مندو رونو دی ایمان پر محنت من راجع مشیو دے دا دی ایمان محنت دے دا دی ایمان نانا دا دی ایمان چیخ و پکار دے زمائی ذات مندو ایمان کے محنت کے 4 سننے کے محنت تعلیم و تعلم و درس و تدریس سوچنے کے محنت ذکر و اذکار بولنے کے محنت دعوت و تبلیغ مانگنے کے محنت دعا الدعاء نور السماوات والارض الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة الدعاء نور السماوات والارض الدعاء سلاح المؤمن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم په قربانو مجاهدو سره ایمان پخېږي په دعوت ورکول سره ایمان جوړېږي په هجرت سره ایمان خورېږي اکه خپل ایمان بچ کول غواړي پر دې حق ورکړي پر دې حق ورکړي پر دې حق ورکړي زما عزت مندو دا راجی عبدالحاسب پیغامات دي